أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دي خطا مسا شد عاجز سر هوا مسا کوچو بار دی پجوندن دی خطا مسا شد عاجز سر هوا مسا کوچو بار دی پجوندن دی خطا مسا شد عاجز سر هوا مسا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د نکاح دومره مرحله طالبانو اول استفتاء پدې کې چې د سره سلرمه استفتاء دا شاهدان اوس پر عقد غواړي او که شاهدان پر وکالت غواړي دا خبره سره الف تا بتوفیق الله تعالی یا شاهدان پر عقد غواړي شاهدان پر وکالت نه غواړي دا باز خلک دا چونکی د زموږ په وطنو کې چې نکاح تړي برای ورشه د شدي وکالت راو نو پر دې خلک سره واسطي پر شدو کې خيږي ګرد وویني د دې به شرمې وویني د کلی خلک حساس کی ولا کې وکما بل دا ناروا کو کې دا غواړي یا ادي نکاح دا وګوري باب ثابت دي چې نکاح اجنبي پر دې سره له نکاح سره ور کوله چې کدي تر ول چې د قبول کيم سې دي پښمن ملي دل نه ده چې ګوري دا خبره ته غواړ نه سي شاهدان هغه څه دی په نکاح کې ورنسي ایجاب او قبول رکن د نکاح دی شاهدی شرط د صحت دی او شاهدان څو وخت غواړي هغه دلته غواړي چې پر عقد د ایجاب او قبول چې وکیلان سره کوي یا ولایت والا سره کوي یا خودي هغه دوا د عقیدانه سره کوي په دغه وخت کې به څوک دوه شاهدان لري څوک باجر دلته باجر ول چې ځای نه غواړي د غبل ونیانه کې خدای ته په دغه ځای باندې سر خلاص کړي په دې پوسواس کنه سواس په پوه دغه مو چې کوم نه څه دا اول استقاط دلته غواړي عمل کې نه غواړي الته شاهدان ودرې د دې لپاره پر وکالت یو وخت پیدا ده که شې انکار وکړي چې ما نکاح نه د کړیا هغه نو وکیل د سره ما وکیل نه دی درولې دغه څنګه کې ور کړم که شاهدان درې نو خو دې بارو پر وکالت شاهدان د نکاح د شرط لپاره شرط نه دي د نکاح د شرط لپاره څوک شرط دي دا شاهدان فراته دي خبره یالته مو رسول دي ونته مو ویل کدا وانه دا یو استفتاء دوهم واوي په دغه ځای د شاهدانو هغه سم کافی ده ک جد باندې سمانه دوه کسانان ایجاب قبول سره کې په خونه کې دننه ناشته لیکن د باندې شاهدان ورته ناشته دا خبري اوري بس دغه قدر کافی ده ک پسترګي بیویني یا خامخا به شاهدان پسترګي ویني خامخا به شاهدان ټول ویني پسترګي کې نه لیدل نه کېش دا ټوله هغه د مختار دوم جلد 215 بدایو صنایع دوم جلد 1519 مجموع الانهر جلد اول 413 اندیا جلد اول 219 باری رایق جلد اول 414 عثمانیت دوم جلد 319 د دې ځای هغه سلرمې پنځمې استفتاء د سره او د دې ځای دومې استفتاء دغه ډیره خطرناک خبره ده کني کا په وکالت کېدل یا په ولایت کېدل دا یو توله والمخفل لور در داسې والخفل لور تا ته در کړی د وکالتن یا ولایتن اصلي ته وای هغه وای ما قبل کړی ده د زید لپاره ما قبل کړی د ولایتن یا وکالتن کار د لپاره وس د زید د لپاره وس پلار چې ماشه نکاح وته دی فرضي باندې ابدي څوک هغه حرامي چې ماشه په سر کې نکاح خاص ځای پاته دی هغه نارامي درامي بیا که سره د زید سره په ټوله باندې نکاح جایز نه په دواړو طرفو کې بوای یا که په یو طرف کې وایم کوي ګوري که په دواړو کې نو بس نکاح غلطه شو د بل چا نو دیو طرف بدل شوی مخفل لور پلاني ستا وزوی ته در کړی ده ابل کباره وای ما قبل کړی دم او کدی سوي چې ما زوی ته قبل کړی ده بیا پروا نه کوي یا دی وای ما در کړی ده هغه وای ما زوی ته قبل کړی ده ام پروا نه کوي کپدواړو کې نو دا غلا په بیا خطر دي کپدواړو کې اعلی دي کپه یو کې وم سید دا د مختار دوم جلد 299 او جرأت الایمه اغه زید نه دیر شمه او بای رایق دریم جلد سلواته دیر شمه دغه وې اسمه جرأت تایمه تا والا ورکل چاته ته بوای چې تعالی چاغه نه د کتل شته دغه درکړې مو درکړې مې نه ده کای شپږم استفتاء په مابین کې د اخترو نکاح سیده کنه ده دای د حدیث په نامه د ذکر کوي چې وینه ده الف تابع توفیق الهی تعالی
نکاح په مابین کې د اخترو سره دا شتی نکاح په مابین کې د اخترو سره رسول الله کته وا د حدیث نه دی با داو ته ګوري هغه نه دی اشته وای زه د چا دی وای بارشه د پرمیړنې ګران وای تر ما پرمیړ څو ګران اس په کړه وکي مگر خدما نکاح په مابین کې د اخترو سره دوم کې چیرې د حدیث صحیح سی بیا توجیه کړی دی مختار هغه وای رسول الله مبارک د دوه اخترو سره جمعه وخت راځي سمانه چې په یو ورځ جمعه یې مخته وای ته چې د اختر و د جمعې د مانځه په مابین کې نکاح متړي دي چې نه د جمعې منځ سره پاتې د چې نه په دغه به مشغوله سي برابر در سره پاتې خو د اختر منځ پر یو بجې د اختر منځ کې برابر اختر شي پر یو بجې د ماپشن در سولار دغه وجه د اول حدیث سره چې تاسیس دغه معنا ده هغه دغه ځای ته پام وکي د مختار رضی مختار هغه دوم جز بس او شکراتیا سلطانیه هغه یو سلوناتیا فریدیه سلرم جل درې سوناویا او تنکی امیدیا جل دیول درې سو شله نه دا دی ومه استفتاح هغه کده یو شې دوه نومو نو کم نوم بیا د یو شې د دوه نومو دی هغه اوس په دوه نومو حالت به کم نوم اخیر د ناز پلار ورته وی واسه نو دا الف تابع توفیق الهی تعالی اصح د دې چې دوه نوم بیا فلانی چې اوس په فلانی دا ورته ډیر وسایو خو که چیرې هغه مشهور نوم یې واخیم نکاسي کې چیرې هغه واکه په صح د دې څوک به دوه نوم بیا بار رایک دریم جل یو سلو 50 او هندیا هغه څلرم جل 200 دغه جل دیوال 200 ایمه محمودیه د سم جل 1515 سلطانیه وسلیه واغی اتم استفتاح اسماء د زوجین معروفین کاجرین وکاتب اما شروع امدا دغه د تدوار سره دي ز پلانایما د دې غشي سره نکاح کوم هغه ورته وای پلانای دی په ز پلانې مده د غسل سره نکاح کوه دا که مشهور و داخله غم پروانه او کچيره وکیلانه نو مناقشه بیا به مشهور هر چا پیژنل پلار و نکاح غد پیژندي دا ازای ډیر خطر دي ډیر خلک څوک نه پیژني شاهدانو خلک نه پیژني نو وکیل دانو ماخستي چې زیت زغوار زیت دا زیت به پلارم مشهور وي ډیر نو بیا د دې په نومو اکتفا پروانه کوي او کنو مشهور خامخام د پلارم د نکاح نو سره وای چانو سره وای د پلار د نکاح طالبانو د شهرت او د مشورت هم د سي اندازه نه لري ډیر ځای نه پیژاي چې به مشهور خامخایا د چانم د پلارو د نکاح نوم د دوارو سره د اخلاص او دغه پوس واس کنس واس دا کله کچیر دوی څوک نه و هغه اجرین نه و او کاجر او قد خپل نکاح سره هغه بیا نه وای دا کاجر نه و او کاجر نه و بیا نو خامخا د پلارو د نکاح نوم داتې اخی کاجر خان فراموش دین دی جلد اول درې سو درویش د مختار دوم جل هغه 295 دارالعلوم دیوبند ووم جل اتنوي دغه وتګوري په دغه ځای باندې هم سرخلاصي او جوهر الاحکام 200 ندیرش یروي احکامه او بار رایق درم جلیو سلو هغه 50 او هندیا 200 وایم دلته نمې استفتاء یو ډیره خطرناک استفتاء دی ډیره خطرناک واجرو میا دا ولا و نمې استفتاء هغه ډیره خطرناک استفتاء ده که یو سړی را ولار سو خپل لري چاته ور کوله پکښ خطا وتی دی وی اول لري ور کول دا بل نوم جن وخت چې ما جن وخت بس دا غي نه کاوه اول خلاص بیا په بیا یې نشي کولای چې بیا سم طلاق ورنه کی جلان دا لا څه کوي حتی که د پردیش جنو وخت د لور نکاح نه رسوي دا پلانې له وسوله خاغتونه بیا ورسېده غواړي پردی د نو وکیل نه ولیو نو خبر واغه تر رسېده غواړي چې هغه قبول کوي سيري کنهونه دا ازای ته فهم کوي دا یو خلک دا چمونه کوي دا مسله مشترک په دا مسله مزه پوکم بالا قرار نو طالبانو کومندانو بس قرار ډیره فاضاب کړیو دا یو سره دا به ډیر وخت تر داوا هم ماتلور را کاغه ماتلور را برای ادا چم پکړیو د یو پردیش دین نور داخل ټول چاغه ساتي د بردو ټول راکړه هغه دوت چې مسله را ما مسله وره دا په خلاصو ډیرو داغه دا مسله ده که په کاستنوم د بل چا ور واقع او که په خطا د بل چانو واقع شو دا غي نکاح چیز ددلنه خو خپل پنور کې ډیر خطرناک دي خپل په ولایت والا کې ډیر خطرناک خپل په ولایت والا کې یعنی چې نور بیا د یو ور کورنم د بل جن واقع د بل نکاح وسو او که یو ور یاره و یو لور خدوړ کښنی وي د یو ور کول د بل جن واقع څه بسابل
د اخلاص ورته ګوري دا اړیو چې فقط تو وای که په خطا جن وې دا ځای ته پامو کې او په دې نکاح نه راځي چې وزو درته ام زلور زه مثلا د زینب په نامه لورګ سره لرم نه چې نه لرم زه اوس فقط ته چاته دوه کور کوم فقط ته ور کوم بار ورته زینب زستاته په نکاح ده په نکاح در کوم زینب زما نه هغه که سره زه پیژنم چې زینب استای هغه سره پیژنم نه بس نکاح که سره سي نه دغه ته ګوري دا ازای باندې کوي پوسی دغه راځي ده او یا وای دغه دی چې غلط راشي او یا د پلار په نامه کې غلطی راشي دغه چې د پلار په نامه کې غلطی رالم در کومه زینب خلور ستا مثلا لیکن زه درته هم د چالو هغه د بکر لیکن خو هغه د ورکه د دنم زیدی بیا دا کنه وسو دا ټوله ورته ګوري چې په دغه الفاظو مسر خلاصي نو به ډیر خوندور وي ډیر به درته شایسته شي په دې خبرو به پوسي دغه دا ګوري چې حاضر نه وي دا دوم جل دا طالبان ورته ګوري تحتوی د دوری مختار هغه دریم جل یو سلو دویشتمه دوم جل یو سلو دویشتمه او حقانیه دریم جل 1500 اغه نو نسمه او هندیا جلد اول 200 او دارالعلوم دیوبند یو سل اومه دا طالبان زده کوي چې یې نه کوي او رضی مختار در مختار دوم جلد 290 والله سبحانه اعلم